السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مه شئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ نن سه شنبه د مې د میاشتې 3 نیټه اوس هم د هیواد او نړۍ د خبرونو سرټکی افغان حکومت د څرخي پله زندان څخه 102 تنه نور طالب زندانیان هم خوشي کړل په تیرو 3 میاشتو کې ګډو ځواکونو 313 تنه ملکي افغانان وژلي دي په لوګر کې افغان او بهرنیو ځواکونو 10 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ملي امنیت شورا وایي د 1500 بندیانو له خلاصون سره سم باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي اوس هم د خبرونو تفصیل پژواک خبري اژانس د ملي امنیت شورا له قوله وایي د سولې د هڅو په ترڅ کې پرون هم د څرخي پله زندان څخه 102 تنه طالب زندانیان خوشي شول په خبر کې راغلي افغان حکومت تر دا مهاله 850 تنه طالب زندانیان له بنده آزاد کړي دي او د نورو د خلاصون لپاره یې هڅې روانې دي بلخوا د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل په تازه څرګندونو کې ویلي د 1500 طالب زندانیانو تر خوشي کېدا وروسته باید طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي طالبانو د فیصل د تازه څرګندونې په خبرګون کې تر دا مهاله څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې په ټینګار سره ویلي وو چې بین الافغاني مذاکرات به هله پیل کوي چې د دوی 15000 زندانیان آزاد شي د طالبانو د ملکي تلفاتو د مخنیوي کمیسیون له لوري په تازه خبره شوي راپور کې د روان کال د لومړیو 3 میاشتو د ملکي تلفاتو په اړه وضاحت ښودل شوی نور حال د معاذ الله هجرت په دې چمتو شوي راپور کې د طالبانو د ملکي تلفاتو د مخنیوي کمیسیون په خپل تازه راپور کې ویلي چې د روان میلادي کال په لومړیو 3 میاشتو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو او بمباریو کې 311 تنه ولسي خلک وژل شوي او 180 تنه نور ټپیان دي په هغه تفصیلي راپور کې چې تېره ورځ د طالبانو د سمې شکایت او ملکي تلفاتو د مخنیوي کمیسیون له خوا رسنیو ته استول شوی د روان میلادي کال لومړیو 3 جنوري فبروري او مارچ میاشتو کې د 88 سلنه ملکي تلفاتو پړه پر افغان او بهرنیو ځواکونو اچول شوی او پاتې 12 سلنه ملکي تلفات د نامعلومو وسلوالو د بریدونو او شخصي دښمنیو له امله بلل شوي دي د دې ترڅنګ طالبانو ویلي چې ګډو ځواکونو په مختلفو پلمو د خلکو د کورونو دکانونو او شخصي ملکیتونو ته د زیان اړولو ترڅنګ جوماتونه مدرسې ښوونځي او کلینیکونه چې دیني ارزښتونه او عامه شتمنۍ دي هم درانه زیانونه اړولي دي په دغه راپور کې طالبانو په افغان دولت تور پورې کړی چې د شپنیو چاپو او عملیاتو پر مهال یې په تیرو 3 میاشتو کې 150 ملکي هیوادوال د طالبانو په نوم بندیان کړي باید وویل شي چې په دې وروستیو کې د هیواد په یو شمېر ولایتو کې د پوځي عملیاتو جګړو له امله د ملکي تلفاتو کچه په بېساري توګه لوړه شوې ده چې حکومت او طالبان یې پړه پر یو او بل اچوي اوس هم یو بل خبر افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو د لوګر ولایت په برکیبرک ولسوالۍ کې پر مسجد بمبار کړی او 10 ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اړولې په لوګر کې ځایي سرچینې وایي نن سه شنبه 10 بجې د لوګر ولایت د برکیبرک ولسوالۍ د دوشیخ سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو په بمبار کې تر 10 زیات ولسي خلک مړه او زخمیان شوي دي پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې لومړی الوتکو د کلي جومات بمبار کړی چې پکې یو کس شهید شوی کله چې خلک د شهید د جسد د ایستلو لپاره راغلي نو په هغه بیا ځلې بمبار شوی چې په ترڅ کې تر 10 زیات عام وګړي په شهادت رسولي د کابل حکومت د ملي امنیت شورا وایي نن ورځ د حکومت له زندانونو څخه 102 تنه طالب زندانیان خلاص شوي او د 1500 زندانیانو له خلاصون سره جوخت باید بین الافغاني مذاکرات پیل شي د ملي امنیت شورا له لوري په همدې تړاو خبره شوې خبرپاڼه کې راغلي د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی کم کړي څو د 1500 زندانیانو تر خلاصون وروسته د سولې مخامخ خبرې له ځنډ پرته پیل شي امنیت شورا د دې ترڅنګ پر طالبانو غږ کړی چې د حکومت له سپارل شوي لیست سره سم امنیتي ځواکونه او بندیان خلاص کړي امنیت شورا داسې مهال د 1500 زندانیانو تر خلاصون وروسته د بین الافغاني مذاکراتو پیل کېدل غواړي چې طالبان وایي له افغان جهتونو سره هغه وخت خبرې پیلوي چې 15000 طالب زندانیان خلاص شي د امریکا او طالبانو ترمنځ په شوي هوکړه کې امریکا ژمنتیا ښودلې چې د هوکړې تر کېدلو وروسته
په لومړیو 10 ورځو کې به 15,000 طالب زندانیان خلاصوي او تر هغه وروسته به طالبان له افغان جهاتونو سره خبرو ته کینی. د دې ترڅنګ طالبانو په بیا ټینګار کړی چې د حکومت په نوم څه نه پیژني او که د دوی له قوله کابل اداره غواړي په خبرو کې ګډون وکړي د یو افغان جهاد په حیث شرکت کولی شي. نورم پر الله تعالی سپارمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.